ګرانو کتونکو تاسو ته هر کله وایم په پښتو نیوز کې تاسو یې منګه په اسمال چیمبر کې چې کوم دینو موجود یو د نوې کال لومبنۍ ورځ ټول تاج برادری مردان سمال ټریډ اینډ سمال انډسټري مشران راغون شوي دي او هغه چې کوم دینو کیک کټ کو تاسو ولیدل ډیر په ګڼ شمېر ډیر په خوشاله سره هغه دعا د خیر موکړه د راتلونکي وخت لپاره نو ما سره دلته مشران موجود دي هغې سره به دا د نوې کال د نوې ورځ په حوالې سره د دې نه تپوسونه کوو دې وخت کې ما سره زمونږ ډېر خوږ دروند مشر حاجي فقیر سراب چې کوم دی نو موجود دي هغوی به موږ سره د دې نننۍ ورځ د اولني کال په مناسبت سره یو څو خبرې کوي. سلام علیکم حاجي. وعلیکم السلام. جی نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده د کال اولنۍ ورځ ده 2020 چې 2020 ورته موږ وایو چې نن د مردان چیمبر اف سمال ټریډر اینډ سمال انډسټري چې کوم دی ډېر په جوش او خروش سره ومانځله او کیک تاسو ورو کټم کو ټول عہدیداران ناسي ممبران ناسي څه وایې دا کتونکو ته څه وایې څه پیغام ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو نیوز یوسف جان ستا د ملګري ډېر مشکور یو چې تاسو وقتاً په وقتاً راځئ موږ له ټایم راکوئ زموږ نه خبرې اخلئ. نن چونکه 2020 لومبنۍ ورځ ده 2019 ختم شو الله پاک دې دا 2020 هم په خیر خیریت باندې سرته ورسوي. نن د 2020 د نوي کال په خوشحالۍ کې په مردان سمال چیمبر کې د ټولو ملګرو سره د نوي کال کیک کټ شو د ډیرو دواګانو سره او د دې دواګانو سره چې خدای پاک ته دا 2020 کال په خیر خیریت او په ډیرو خوشحالو تیر کی او الله پاک ته مونږ ته دقسې ډیر کلونه ډیرې هیپي نیو ایئر اوښی چې دقسې دا ملګري مونږ راغونډېږو او بیا او همدقسې تاسو سره ملاقاتونه کوو تاسو سره خبرې کوو. ګرانو کتونکو د حاجي صاحب دې خبره به زه وضاحت وکړم چې هغې د هغلې ولې شو د هغلې په دې خبره شو چې دا نوی کال چې کوم دی د دې مبارکي ورکول خلکو ته بیا د خپل ورونو ته د دلته چې راغون شوي دي او بیا د دې دپاره د خیر یو دعا غوښتل په زړه کې او داسې نو دا زمونږ په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دی چې کوم د کال اولنۍ ورځ وي نو موږ له پکار دی چې په یو ښه طریقې سره په ښه انداز سره موږ هغه شروع کړو. سره موجود دي وینې دا کیکونه په دې لاسو کې دا د خوشحالۍ اظهار کوي. ما سره چې کوم دی نو سمال ټریډ اینډ سمال انډسټري نائب صدر حافظ ضیاء الرحمن صاحب موجود دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوی کال مبارک شه خجی نوی کال مبارک شو او په اولني ځل وینو چې یاره لکه نن د کال اولنۍ ورځ ده او په سمال ټریډ سمال انډسټري کې غټ کیک چې کوم دی نو کټ شو چې موږ به هم اوس خورو څه پیغام ورکوي خلکو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف جان صاحب تاسو ډیره مهرباني چې تاسو په دې خوشحالۍ کې موږ سره شرکت وکړه د نوي کال 2020 او زه د مردان چیمبر اف سمال ټریډر اینډ سمال انډسټري د طرفه غونډو تاجرانو ته د نوي کال 2020 مبارکبادي ورکوم او د الله نه دا دعا کوم چې الله تعالی دې دا 2020 کال زموږ په خوشحالو او ډیر په خیر خیریت سره او ډیر په خوشحالو تیر کی. سمال چیمبر دې نورم الله تعالی په اوچتوالي باندې بوزي. موږ سره چې کوم دی نو دلته کې جنرال سیکرټري تنظیم تاجران مردان حاجي غلام حسین سراب چې کوم دی نو موجود دي. حقیقت دی چې دا مشران زنده دل مشران دي زنده دل داسې چې پاکستان ښکلا همداسې خلک وي چې هغې هر یو شیز د پاکستان هر یو پوینټ چې کله راځي داسې نو هغه مانځي. موږ سره هغې موجود دي تاسو وینئ هغې ناست وو کیک یې خوړو نو موږ ته پکې ست هم نه یې کړی هغې تپوس به هم ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایي جی ډېر زبردست پروګرام وشو چې نن د 2020 اولنۍ ورځ ده په سمال چیمبر کې ټول مشران راغون شوي د جنرال سیکرټري د تنظیم تاجران په حیث څه میسیج ورکوي کتونکو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وړومبی خو یوسف جان
زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو ته په هر موقع تاسو موږ ته حاضرېږئ او بیا څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې نن 1 جنوري ده او 2020 شروع شو. لومبی خو زه ټول د پاکستان خلکو ته خپلو تاجر اتحاد ملګرو ته د خپل چیمبر ملګرو ته ټول زرګر برادرۍ ته او ټولو مسلمانانو ته د نوي کال مبارکي. بس کوشش کوي د خپل په اعمالو باندې خواري کوي، کوشش کوي چې به دا کم کال تیر شو چې په دې کې زموږ نه څونه ګستاخي شوي دي د هغې خبرو باندې نظرثاني وکړي چې هغه کم کار زموږ نه غلطیانې په دې تیر شوي کال کې شوي دي چې هغه زموږ نه په دې راروان کال کې انشاءالله چې ونه شي. د خوشحالۍ ورځ ده، د نوي کال 2020 شروع شو، 1 جنوري ده. زموږ معزالله خان د مردان چیمبر سمارټ ټریډ سمال انډسټري د طرفه هغوی دلته یو پروګرام کړی و، کیک یې کټ کو او زه د هغه هم ډېره شکریا ادا کوم چې داسې قسم ته محفلونه جوړوي او ملګري راغونډوي او الله دې دا نوی کال په موږ باندې او په ټولو ملګرو باندې په ټولو مسلمانانو باندې په خیر خیریت سره تیر کړي. کال شروع شو او د نوی کال شروعات د سٹارټ نه چې سړی ځان ته ټارګټس کړي دي چې زه به دا چې وکوم یا مونږ په پریویس ایئر کې یا مونږ نه څه غلطۍ شوي یا کوتاهي شوي د هغې سړی بخښنه وکړي، یو بل ته بخښنه وکړي یا که پرس که مونږ په دې خپل په دې زموږ هلې ځلې دي مونږ نه څه کوتاهي شوي نو مونږ د بس نننۍ ناسته هم د دې مقصد دپاره وه چې یاره مونږ نن کینو زموږ چې کوم د چیمبر د را روان کال زموږ څه حکمت عملي ده هم تیار کړو. نو نن الحمدلله زموږ ډېر ښکلی فروټفل میټینګ وشو او تاسو کتل د میټینګ نه بعد پکې مونږ د نوي کال د خوشحالي مننه وکړه، د یو بانه مو وکړه د خوشحالۍ دپاره. نو دا کیک مو کټ کړو. کال د الله نه دا دعا کو چې دا موږ باندې خدای پاک ډېر په خوشحالۍ او په خیر خیریت تیر کړي. دا نوی کال د آغاز سره غیر چاپیره گاونډ کې هر سړي ته خپل کسان معلوم دي غریبانان یې هغې سره مدد لاس پکار دی چې هغه وکړي شي. راځئ دا کوم 2020 اولنۍ ورځ چې کومه ده د حوالې سره موږ دې رسو تپوس وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دا راته ووایه ډېر زبردست طریقې سره تاسو نن کیک راوړی و، نن چې کوم دی د مردان چیمبر سمال ټریډ اینډ سمال انډسټري مشران، عهدیداران، ایگزیکټیو ممبران ټول راغلي وو. ډېر په خوشحالۍ سره تاسو چې کوم دی نو هغه کیک کټ کو. څه پیغام ورکوئ کتونکو ته دا چې کوم مسلمانان دي د پاکستان کوم چې بهر دي په ټوله دنیا کې څه میسج ورکوئ د نوي کال د اولنۍ ورځ؟ زه پیغام ورکوم د خپلو ملګرو د تاجرانو د پاکستان د عوامو ټولو مسلمانانو ته چې را زمونږ 2019 په خیر په خوشحالۍ باندې تیر شو او انشاءالله چې 2020 شروع شو. نو د 2020 د ټولو مسلمانانو او بیا خصوصي زمونږ د مردان خلک د مردان تاجرانو ته زه د پیغام ورکوم چې را تاسو د 2020 چې کوم کارکردګیانې دي یا زمونږ د دې وخت کې د ډي پی او صاحب دا یا د ډي سی صاحب دا د 2019 کارکردګیانې چې کوم دي نو ډېر په ښه طریقه باندې زمونږ سره وخت تیر کو. نو زه هغوی ته اصل مبارکي د هغوی ده او موږ د خپلو تاجرانو ته هم دا پیغام ورکوو چې انشاءالله چې زمونږ د 2020 شروع شو نو چې دا هم د خوشحالۍ یو مقام زمونږ وګرځي او د 2020 چې کومه دی د وخت کې ډېر تکلیفات دي په ټولو مسلمانانو باندې. نو موږ خواهش لرو او موږ د الله نه دا تمه لرو چې را انشاءالله 2020 کې به خیری زمونږ په پاکستان کې او داسې په افغانستان کې په کشمیر کې د امن یو غواړو چې را زمونږ یو امن راشي او پاکستان خلک یو خوشحالۍ 2020 زمونږ د خوشحالۍ یو مقام وګرځي. دا مبارکي چې کوم دی نو ورکړه د 2019 کارکردګۍ حوالې سره دی دا خبره وکړه چې ډي پی او صاحب او ډي سی مردان صاحب دا زمونږ مشران دي د مردان دی ډېر ښکلي کارکردګۍ وکړي په 2019 کې او دې دپاره خصوصا دوا وکړه چې دغه شان دی پیره بیا په 2020 کې چې کوم دی دغه بیا دوباره کړی شي او دغه شان ښکلي کارکردګۍ دي نو بالخصوص دې ته چې کوم دی دا 2020 مبارکي ډالۍ کړه. نو په دې ښکلي او په دې لویه دعا باندې به زه ستاسو نه اجازت غواړم چې الله پاک دې زمونږ په دې ملک کې امن قایم کړي.